د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. په دې ویډیو کې تاسو ته ډېر مهم معلومات درکو چې پیغلي جنکۍ او یا هلکان چې کله انزال ته رسي نو هغوی کوم کارونه کوي او ولې چغې وهي او په کوم دوران کې چې هغوی په کور کې یوازې وي نو بیا ولې هغوی داسې کارونه کوي چې خپل ځان او خپل صحت خرابوي. تاسو سره ډېر په زړه پورې معلومات شریکوم چې د دې ویډیو او د دې معلوماتو نه به تاسو ډېره زده کړه وکړئ. دوستانو کله چې هلک یا جینۍ د 14 یا 14 کالو عمر ته رسي نو هغوی د بلوغت په عمر کې قدم ږدي، یعنی هغوی بالغیږي. خو په دې ویډیو کې چې موږ د جنکو په باره کې خبره کوو چې هغوی کله بالغ شي نو بیا څنګه خپل شهوت سړوي او یا ولې بې کنټروله کیږي. قدرمنو دوستانو موږ مخکې هم ویل چې کله جینۍ د 12 یا 14 کالو عمر ته رسي نو د هغوی په وجود کې یو قسم هورمون را پیدا کیږي چې دغه هورمون د وجود د مختلفو حصو په ښه کولو او یا غټولو کې مرسته کوي. دغه هورمون په وجه باندې د ښځو سینې هم را پیدا کیږي او د سره سره د هغوی په وجود کې د شهوت ماده هم زیاتیږي چې د هغې له وجې بیا ښځې کله یوازې وي نو هغوی خپل ځان نشي کنټرول کولی. خو د دې یوه لویه وجه دا هم ده چې نن سبا جنکو سره په لاسونو کې موبایل دي او تاسو ته معلومه ده چې په موبایل باندې هر قسم داسې فحش او ناروا شیان هم کتلی شي. نو ټولې نه خو ځینې ښځې داسې وي چې هغوی په موبایل باندې داسې غیر اخلاقي مواد او تصویرونه ګوري چې د هغې په کتلو سره دوی بیا خپل ځان نشي کنټرول کولی او اکثره وخت چې دوی په کور کې یوازې وي نو بیا دغسې د ناروا کار کولو ښکار کیږي چې ځان ته د شهوت سړولو یوه لاره ګوري. دا کار یوازې په ښځو کې نه بلکې په سړو کې هم شتون لري چې دا د انساني صحت لپاره ډیر مضر څیز دی او انسان په ډیرو مرضونو باندې اخته کولی شي. نو د داسې کارونو نه ځان ساتل پکار دي. البته خپلو بچو ته داسې تعلیم ورکول پکار دي چې د دې هر څه په باره کې لږ لږ څه علم ولري چې دا ډیر نقصاني څیز دی. په آینده وخت کې د اولاد پیدا کولو کې هم مشکل پیدا کولی شي. امید لرم چې تاسو به دا مختصر ویډیو خوښ شوی وي. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.